د 2024م کال لپاره آمریکا هیواد لاټرۍ ویزو ثبت نام پیل شوی دی. تیر کال 2025م کال لپاره ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه په خپله وتوانېږئ چې په یاده پروسه کې ګډون وکړئ. نو د 2025م او 26م ثبت نام په طریقه کې هیڅ فرق نه دی راغلی. غواړم چې هماغه د 2025م کال ویډیو د دې سره ټچ کړمه ځکه چې طریقه کې هیڅ فرق نه دی راغلی. کله چې دغه طریقه تاسو زده کړئ نو په خپله به وتوانېږئ چې 2026م کال امریکا هیواد لاټرۍ ویزو کې ګډون وکړئ. نو راځئ خپل موبایل ته دا لینک کوم چې سکرین باندې درته ښکاري دا په خپل موبایل براوزر کې خلاص کړئ. که دې ځای نه تاسو ته لینک لیکل ګران وي نو بیا به داسې وکړئ چې کوم څوک دا ویډیو یوټیوب کې ګورئ ډسکرپشن کې دا لینک پیدا کولی شئ. که کوم څوک یې فیسبوک کې ګورئ نو کمنټ سیکشن کې وګورئ هلته به دا لینک موجود وي. نو همدا لینک به موبایل براوزر کې خلاص کړئ. کله هم چې خلاص کړو لاندې به دلته راشئ بګین انټري دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته اتنټیکیشن کوډ کې به اتنټیکیشن کوډ ورکړئ. ستاسو په صورت کې مختلف کیدلی شي. هغې نه پس به سبمیټ کړئ. نو تاسو به راواوړي DS 5501 فورم. دلته اول لاندې وګورئ که چېرته جنډر سیکشن کې میل فیمیل نه انتخابیږي نو بیا به داسې وکړئ چې خپل براوزر به بدل کړئ ځکه کله نه کله یو نیم چا سره دغه مسله ممکن راولاړی شي. نو په داسې صورت کې به بیا څه وکړئ خپل براوزر به بدل کړئ. نو راځو اول سیکشن ته. دلته زموږ څخه تخلص یا د کورنۍ نام غواړي. په تاسو کې کوم څوک چې پاسپورټ له لارې اپلای کوي نو خپل د کورنۍ نام یا تخلص دلته پیدا کولی شئ. کوم څوک چې تذکرې له لارې کوي هغه دلته پیدا کولی شئ. نو تخلص به ورکړئ. دلته فرست نیم کې به خپل لومړی نام ورکړئ. ستا اصلي نام چې څه ده د کوم میډل نام چې دی دا چک مارک کړئ ځکه اکثریت یې څوک نه ورکوي. دوهم سیکشن ته به راشئ. که په تاسو کې کومه ښځینه یا د پروسې لپاره ثبت نام کوي نو هغه به فیمیل انتخاب کړي. که یې نرینه کوي نو هغه به میل انتخاب کړي. زه میل انتخابومه. دریم سیکشن کې ستاسو پیدایښت تاریخ غواړي نو دلته به خپل پیدایښت تاریخ ورکړئ. په پاسپورټ کې دلته موندلی شئ او تذکره کې دلته موندلی شئ. د دې مطابق به دلته خپل پیدایښت تاریخ ورکړئ. زه ورکوم د اولې میاشتې اول تاریخ 2000 کال. راځو څلورم سیکشن ته. دلته ستاسو څخه غواړي چې په کوم ښار کې پیدا شوي هماغه ښار به ورکړئ. نو که څوک کابل کې پیدا شوی کابل به ورکړئ. که کوم بل ولایت کې بل ولایت کې به ورکړئ. که خارج کې کوم ځای کې چې پیدا شوي کوم ولایت وي یا امارت وي نو هغې نامه درته ورکړئ. زه ورکوم خوست. پنځم سیکشن ته راځو. دلته موږ نه بیا هیواد غواړي چېرته چې زیږېدلي وو نو کوم هیواد کې چې زیږېدلي وو هغه به ورته انتخاب کړئ. زه افغانستان انتخابومه. شپږم سیکشن به سکیپ کړو ځکه چې موږ خو الیجیبل یو د یادې پروسې لپاره. را به شو اووم سیکشن ته. اووم سیکشن د تصویر په باره کې دی. تصویر ګوره ډېر مهم دی. نو مخکې لا دې نه چې تاسو ثبت نام کوئ باید تصویر سایز مو برابر کړی وي. یا 600 پر 600 کې 800 پر 800 کې یا 900 پر 900 یا 1200 پر 1200 نو دغه سایز باید تاسو برابر کړی وي. زما تصویر سایز وګورئ ما 800 پر 800 برابر کړی دی نو زه به دا ورته انتخاب کړم. اتم راځي میلینګ ایډریس. کوم چېرته چې اوسېږئ هماغه ځای ادرس به ورکړئ. ای به سکیپ کړئ مهمه نه ده. په بي کې به دلته کوم ځای کې چې اوسېږئ کم کلی کې یا کم ولسوالۍ کې یا په ښار کې هماغه به ورکړئ. زه دلته ورکوم سنټرل ډسټرکټ. ستاسو په صورت کې چې کوم ځای وي هماغه ځای به ورکړئ. لاندې راځم سی سکیپ کومه ځکه دا اپشنل ده مهمه نه ده چې سی کې څه ولیکو. راځو ډي ته. ډي کې ولایت غواړي کوم ولایت کې یا کوم ښار کې چې اوسېږئ هماغې ځای نام به ورکړئ. ای کې بیا ولسوالي ولایت دغه واړه غواړي. د دې نه فاس ایپ چې دی دغه لاندې چک مارک کړمه ځکه پوسټل کوډ خو موږ ته معلوم نه دی نو په جي کې به افغانستان ورته انتخاب کړمه. که تاسو بهرنیو ملکونو نه ثبت نام کوئ نو کم بهرنی ادرس چې تاسو ورکوئ کم هیواد کې چې اوسېږئ همغه هیواد مطابق به ادرس دلته ورکړئ. نهم سیکشن کې تاسو څخه غواړي چې چېرته اوسېږئ په الحال کم هیواد کې اوسېږئ نو زه افغانستان ورکومه. تاسو چې کم هیواد کې وئ همغه ورکړئ. لسم سیکشن کې بیا درنه موبایل نمبر غواړي که یې ورکوئ که یې نه ورکوئ ضروري نه ده. یولسم سیکشن کې بیا در څخه ایمیل ادرس غواړي دا ضروري ده. ایمیل ادرس به خامخا ورکوئ نو زه یو ایمیل ادرس ورکومه. دولسم سیکشن کې بیا تعلیم په اړه معلومات دي. د ابتدایي ښوونځي څخه یې ونیسه تر ډاکټره پورې په تاسو کې کوم چا چې څومره تعلیم کړی وي هماغه به ورته انتخاب کړئ. راځو دیارلسم سیکشن ته. دلته د واده په اړه درنه معلومات غواړي. چا چې واده نه دی کړی هغه به انمارېډ انتخاب کړئ. چا چې واده کړی دی هغه به د دوهم اپشن انتخاب کړئ. دریم اپشن بیا د دې لپاره دی چې په تاسو کې کوم چا واده کړی دی خو ستاسو ښځه یا خاوند د متحده ایالاتو یا د امریکې تابعیت لري یا هلته قانوني د اوسېدلو اسناد لري نو بیا به دا ورته انتخاب کړئ. دا اپشن چا چې طلاق اخیستی دی هغه به انتخاب کړئ. ویډوډ دغه اپشن هغو کسانو لپاره دی چا چې میرمنې وفات شوي دي یا هغو زنانو لپاره څوک چې کونډې دي. او دلته بیا لیګلی سیپریټ ها کسان چې قانونا جلا شوي وي دوی به دغه اپشن انتخابوي. دلته بیا تاسو ته دغه اختیار هم درکوي چې تاسو د خپلې ښځې یا خاوند په اړه معلومات ورکوئ که یې نه ورکوئ. کم ورکول انټر سپوز انفرمیشن دلته به چک مارک وکړئ او کم نه ورکول نو د به خالي پرېږدئ.
نو زه پاس کم چا چې په تاسو کې واده کړی دی او غواړئ چې خپلې فیملي سره ثبت نام وکړئ ستاسو ښځه یا خاوند د متحده ایالاتو تابعیت نه لري یا هلته د اوسېدو قانونا اسناد نه لري نو دا به انتخاب کې لاندې به راشئ دلته چې څو ماشومان وي هغه تعداد به ولیکئ نو بیا به یې څه کوئ کنټینیو باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو دې صفحې ته راوړئ نو دلته به ټول معلومات ورکړئ نو ممکن دومره خو پوهېږئ چې څه معلومات به ورکوئ کېږي نو زه راځم شاته ځکه چې زه داسې یو چا ته ثبت نام کوم چې هغې واده نه دی کړی نو پاس راځم دلته انمارید باندې کلیک کوم او لاندې راځم کنټینیو باندې کلیک کوم تاسو به اوس دې صفحې ته راواوړئ دلته به ټول معلومات وګورئ چې کوم ځای کې غلطي درنه نوي شوي او که چېرته کېږي ټولو نه سکرین شاټونه به واخلئ ځکه آینده کې که چېرته بریالي شوئ نو تر څو دا به ثبوت به در سره وي چې ما هلته څه معلومات ورکړي وو هغې نه پس به څه وکړئ سبمیټ به یې کوئ نو تاسو به وتوانېږئ چې د امریکا هېواد 2025 کال لاټرۍ ویزو کې ثبت نام وکړئ دلته به د دې ځای څخه سکرین شاټ واخلئ ځان سره به یې وساتئ کله چې نتیجې اعلانېږي په هغه وخت کې بیا د دې له لورې چک کېږي د یادونې وړ ده چې د دې پروسې پای نیټه 11 میاشتې 5 تاریخ دی نو کوشش وکړئ چې یادې نیټې څخه مخکې ثبت نام وکړئ نو الله دې وکړي چې د ویډیو څخه تاسو ډېر څه زده کړي او په خپله وتوانېږئ چې یادې پروسې لپاره ثبت نام وکړئ د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ مننه